بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې په حیرانۍ او ستړي مو شوی یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې مې ستاسو دپاره سیاست سره چې کوم ټکي تړلي دي هغه مې درته په دې ویډیو کې راوړي دي. چونکې وټونه رانږدې دي نو ما وغوښته تاسو ته ما په بل چینل باندې هم دغه رنګې کلاس جوړ کړی دی، هغه هم کتلی شئ او دا هم تاسو کتلی شئ. نو سیم ټو سیم دواړه کلاسونه دي. نو تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ. د سیاست سره یا د وټونو سره چې کوم تړلي ټکي دي هغه ټول به زه تاسو ته په دې کلاس کې زده کوم. تاسو صرف کلاس تر پایه پورې وګورئ. پهلنی ټکی موږ سره سره پهلنی ټکی موږ سره سره ډیموکراسي. ډیموکراسي څه ته وي؟ دا د خلکو حکومت ته وي. یعنی موږ عوام چې کوم زموږ کوم حکومت وي، یعنی زموږ حکومت څنګه وي، موږ چې کوم دی خلک چې کوم کسان وټونو ته ولاړې هغو له وټ ورکړو نو دې ته موږ ویلی شو ډیموکراسي. ارستوکراسي څه ته وي؟ دا د مالداره حکومت ته وي. یعنی د مالدارو چې کوم حکومت وي په یو ملک باندې نو هغې ته موږ څه ویلی شو په انګلیسۍ کې؟ ارستوکراسي. نان وایلنس څه ته وي؟ دا وي عدم تشدد ته. یعنی د نان وایلنس مطلب دا دی چې زه به عدم تشدد کوم، یعنی تشدد خلاف به یم زه. اوس کو مثال خبره، یو کس سره زیاتې کیږي، څوک ورسره زیاتې کوي نو زه به دغه زیاتي څه کومه؟ مخنیوی کومه. نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ نان وایلنس. اکانومي اوس څه ته وي؟ د ملک مالی حالت. یعنی د ملک چې کوم مالی حالت یو ملک غریبي مالداري نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ اکانومي. ووټ آف نو کانفیډنس، د ناباورۍ تحریک. ووټ آف نو کانفیډنس موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ دې ته ویلی شو چې اوس مثال خبره په ملک کې وزیر اعظم دی یا صدري، په ځینو ملکونو کې صدري او په ځینو کې وزیر اعظم وي. کو هغه ته موږ وایو چې تا باندې زموږ یقین نشته چې ته دا ملک وچلې، باور در باندې نه لرو، نو بیا پې موږ دا ووټ آف نو کانفیډنس وکړو، یعنی دې ته د ناباورۍ تحریک وایي. منیسټر څه ته وي؟ دا وي وزیر ته. یعنی کوم وزیران چې دي په ملک کې نو دې ته تاسو په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شي؟ دې ته تاسو منیسټر ویلی شي. یعنی د هر څه خپل وزیر څوک چې په څه باندې پوهېږي ډېر ښه نو هغه د هغې دپاره وزیري. یعنی اوس که مثال خبره وکړم د تعلیم دپاره بیل وزیري، تاسو ته به زه دا ټول وزیران چې د کوم دغه دي هغه هم درته اوس په انګلیسۍ کې زده کوم، خو کلاس صرف تر پایه پورې وګورئ. منیسټر آف کامرس څه ته وي؟ دا د اقتصاد وزیر. یعنی دا هغه کس چې کله دا ایمینی شي نو دا به وزیر هم جوړ کړي، دا په کامرس باندې یعنی د اقتصاد باندې ښه پوهېږي نو دې د وجې نه څه وکړي؟ د ملک چې کوم وزیر اعظم وي هغه دا د کامرس یعنی د اقتصاد وزیر جوړ کړي. یعنی دا په دغه څیز باندې پوهی نو ځکه په دې باندې مطلب وزیر جوړ کړي. لا اینډ آرډر څه ته وي؟ دا امن و امان ته وي. یعنی اوس په یو ملک کې چې کوم امن و امان دی دې ته تاسو په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شئ؟ دې ته تاسو ویلی شئ لا اینډ آرډر، یعنی امن و امان. ګورنس څه ته ویلی شي؟ دا ویلی شي حکمرانی ته. یعنی یو ځای باندې یا یو ملک باندې حکومت کولو ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ ګورنس. یعنی که تاسو وګورئ اوس په یو ملک کې د چا چې کوم حکومت دي ته تاسو به سمپل په انګلیسۍ کې څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ګورنس. پالیټکس ویلی شي سیاست ته. یعنی موږ چې را کوم سیاست په ملک روان دی، اوس که تاسو په پاکستان کې وګورئ یا په افغانستان کې، خو اوس خیر د طالبانو حکومت دی، خو بهرحال په پاکستان کې چې را کوم سیاست روان دی دې ته ویلی شي پالیټکس. پالیټیشن څه ته وي؟ دا سیاست مدار ته ویلی شي. اوس کو موږ په پاکستان کې وګورو، په پاکستان کې چې اوس عمران خان شو، زرداری شو، نواز شریف شو، دا چې کومه دی دا پالیټیشنز دي. یعنی په پاکستان کې چې څومره پالیټیشن دي د پارټۍ چې کوم مشران دي، څوک چې سیاست کې حصه اخلي، څوک چې سیاست کې مطلب وټونو ته ودرېږي نو دې ټولو ته تاسو څه ویلی شئ؟ پالیټیشن. یعنی دې ته په پښتو کې موږ سیاست مدار وایي. بل ټکی موږ سره سره دی پولیټیکل پارټي څه ته ویلی شي؟ دا سیاسي ګوند ته وایي. یعنی اوس مثال زه تاسو له در کوم، اوس په پاکستان کې څومره ډېرې پارټیانې دي، پی ټي آی شوله، پیملین شوله، عوامي نیشنل پارټي، نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې ویلی شو پولیټیکل پارټي. پرایم منسټر لومړنی وزیر. یعنی اوس پرایم منسټر څه ته وي؟ دا لومړنی وزیر ته وي. یعنی دا د یو ملک مشر وي. اوس که موږ په پاکستان کې خبرې وکړو نو پاکستان کې چې کوم پرایم منسټر عمران خان چې کوم پرایم منسټر نو دې ته تاسو څه ویلی شئ په پښتو کې؟ لومړنی وزیر. په انګلیش کې ورته موږ پرایم منسټر. یعنی د پرایم مطلب دی یعنی لومړنی
او منیسټر خو تاسو ته ما مخکې ویل شي دا څه ته ویل شي دا وزیر ته ویل شي. پریزیډنټ څه ته وي دا ولسمشر ته وي. اوس افغانستان کې چې کوم اشرف غني دا چې کوم دی د افغانستان پریزیډنټ وو نو پریزیډنټ ته موږ په پښتو کې ویل شو ولسمشر. یعنی په پاکستان کې هم پریزیډنټ شته خو په پاکستان کې چې کوم عارف الوی چې کوم دی دا هم پریزیډنټ وو خو داسې دومره پاور نه په پاکستان کې پرایم منسټر څخه ډېر زیات پاور او په افغانستان کې چې کوم زیات پاور هغه څه سي پریزیډنټ سي. اوس کو امریکا کې موږ وګورو هغه هم پریزیډنټ څخه پاور ډېری. ریزیګنیشن څه ته ویل شي دا استعفا ته ویل شي. مثال خبره اوس کو مطلب زه تاسو له یو آسان مثال درکم. د دې آسان مثال دا دی اوس کو تاسو چېرته په یو کمپنۍ کې کار کوئ او تاسو هغه ته ووایئ چې مطلب زه دا کار نور نه کوم نو دې ته په انګلیسي کې ویل شي ریزیګنیشن. آرمی چیف څه ته وي سرلښکر ته. یعنی سمپل خبره دا ده د پوځ چې کوم مشري هغې ته موږ په انګلیسي کې ویل شو آرمی چیف، په پښتو کې ورته موږ سرلښکر ویلی شو. ابزرور څه ته وي دا وي کتونکي ته. یعنی د دې ابزرور چې کومه دی دا سمپل زه تاسو ته زده کړم دا چې کومه دی کتونکو ته وي. یعنی کو تاسو د ملک چې کوم صورتحال مالی حالات دي کو د هغې چې کوم انصاف او تاسو چې دې ته کم ابزرو کوئ یعنی تاسو ورته ګورئ چې دا څنګه روان دی نو دې ته څه ویل شي ابزرور یعنی کتونکي. یعنی موږ خپل ملک ته ګورو که نه چې دا پکې څنګه روان دي دا څنګه روان دي نو دې ته څه ویل شي ابزرور. ریزلټ څه ته وي دا نتیجې ته وي. مثال خبره اوس بله ورځ چې کوم وټونه دي د دې چې کومه نتیجه راشي یعنی ریزلټ راشي چې یعنی دا وټونه چا وګټل نو دې ته تاسو په انګلیسي کې سمپل څه ویل شي دې ته ویل شي ریزلټ. یعنی ریزلټ چې کومه دی دا څه ته ویل شي نتیجې ته. رایټس څه ته وي دا حقوق ته وي. یعنی اوس مثال خبره حقونه هم ورته ویلی شئ تاسو. اوس د هر چا خپل حقونه دي په ملک کې چې کومه دی د غریبانانو دپاره خپل حقونه دي د مالدارو دپاره خپل حقونه دي. اوس که موږ د مزدوران یاد کو څوک چې مزدوري کوي د هغو دپاره خپل حقونه دي د ښځو دپاره خپل دي د ماشومانو دپاره خپل دي نو دې ته تاسو په انګلیسي کې سمپل څه ویلی شئ دې ته تاسو ویلی شئ رایټس. سپورټ څه ته وي دا وي ملاتړ ته. اوس مثال خبره کو تاسو په پاکستان کې عمران خان سپورټ کوئ د هغه ملاتړ کوئ ډډه کوئ نو دې ته په انګلیش کې وي سپورټ. پارلیمنټ څه ته وي دا وي شورا ته. ها د دې مرز تاسو له آسان مثالونه به در کوم او په اسانه طریقې به درته راټول زده کوم خو تاسو صرف کلاس تر پایه پورې ګورئ. اوس که موږ خبره وکړو چې پارلیمنټ چې کومه دی دا څه ته وي. اوس که په پاکستان کې چې څوک وټونه وګټي د هرې ایجنسۍ نه یا د هرې ضلعې نه چې کومه دی یو کس ایمینې لاړ شي دا پارلیمنټ ته ځي هلته ناستي د خپل ځای په باره کې چې کومې مسلې هغه د هغه مسلو حل په دغه پارلیمنټ کې راوکاږي. وایلنس څه ته وي دا سپکاوي ته وي. اوس مثال خبره یو کس دی هغه سره څوک زیاتې وکړي نو دې ته تاسو په انګلیسي کې سمپل څه ویلی شئ دې ته تاسو ویلی شئ وایلنس. یعنی چا سره زیاتې کول ورانۍ کول څه خرابول دې ته تاسو ویلی شئ وایلنس. لیبرل څه ته وي دا روشن فکر ته وي. یعنی دا موږ پارټۍ دپاره هم استعمالولی شو. ځینې پارټي داسې چې هغه لیبرل یعنی د هغو سوچ مطلب ډېر کلا وي هغو چې څه کوي مطلب داسې اخوا دېخوا خبرو ته هغو نه ګوري. دا تاسو د یو کس دپاره هم استعمالولی شئ موږ دا کس ډېر زیات لیبرل دی. یعنی هغه کوس مطلب څنګه کپړې یې چولي څنګه کوټ یې چولي پینټ شرټ یې څنګه چولي دا د هغه خپله خوښه ده نو دې ته تاسو ویلی شئ لیبرل. سیټ چې کومه دی دا څه ته وي دا څوکۍ ته وي. اوس په پاکستان کې چې کومه دی اوس یو پرایم منسټر دی دا یو بیل سیټ دی ایمینې خپل سیټ دی نو دې ته موږ په پښتو کې څوکۍ وایي په انګلیش کې ورته سیټ وایي. سچویشن څه ته وي دا وي حالت ته. اوس چې کومه دی کم سچویشن په پاکستان کې روان دی کم سچویشن په افغانستان کې روان دی یعنی کم حالت چې روان دی یعنی څه حالات دی خراب دي ښه دي نو دې ته تاسو په انګلیش کې سچویشن ویلی شئ په پښتو کې ورته موږ څه ویلی شو حالت. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې سچویشن څه ته وي نو تاسو به ورته څه وایي تاسو به ورته وایي حالت ته وایي. سټیټس څه ته وي دا وي ولایت ته. سټیټ چې کومه دی په پاکستان کې نشته او بهرحال تاسو د ملک دپاره هم سټیټ استعمالولی شئ اس به ترې بیا لرې کوئ او سټیټس چې کومه دی دا اوس ډېرو سټیټ ته وایي. اوس خو امریکې باره کې موږ خبره وکړو نو په امریکا کې چې کومه دی دا آی تھنک 52 سټیټس دي نو دغې ته څه ویلی شي سټیټس. یعنی دا سټیټ چې کومه دی دا هم د یو صوبي عمره ځای هغې له یو نوم ورکړی چې دا ځان له یو سټیټ دی.
الیکشن چې کوم دی دا ټول ټاکنو ته وایي. یعنی اوس په پاکستان کې چې دا کوم الیکشن را روان دی په 8 فروری باندې به دا کوم اوټونه کیږي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شي الیکشن. موږ خو په انګلیش کې موږ سمپل ویل الیکشن را روان دی، خو کله چې موږ د دې پښتو کې معنی هم زده کړو بیا به موږ ته ډیره پیدا کیږي. نو الیکشن ته موږ په انګلیش کې الیکشن وایو، په پښتو کې ورته ویلی شو ټول ټاکنې. بیډ سچویشن بدخالي، یعنی د یو ملک بدخالي، یعنی چې حالات پکې خرابي، دې ته تاسو په انګلیسي کې سمپل ویلی شي بیډ سچویشن. الټریسي څه ته وایي؟ دا نالوستیا ته وایي. اوس مثال خبره، یو ملک دی، اوس پاکستان شو، افغانستان شو، یا یو بل ملک شو، په هغې کې څومره خلک انپړ دي، یعنی څومره خلکو پکې سبق نه دی ویلی. اوس 10% خلکو پکې سبق نه دی ویلی، څومره هم چې دی نو چا پکې سبق نه دی ویلی، دا څه ته ویلی شي؟ دا دې ته موږ په انګلیسي کې ویلی شو الټریسي، یعنی نه هغه خلک چې چا پکې سبق نه ویلی، څوک پکې انپړ وي. میجارټي وایي اکثریت ته. اوس کو په پاکستان کې موږ خبره وکړو د عمران خان چې کوم اوټونه ډیر دي، اوس په پاکستان کې چې میجارټي د چا ده؟ د اکثریت د عمران خان دی. او میجارټي تاسو دې ته ویلی شي د مسلمانانو میجارټي، د مسلمانانو تعداد په ملک کې زیات دی، نو دې ته تاسو میجارټي ویلی شي. مینارټي موږ دې لپاره استعمالولی شو لږوالی، یعنی اوس کومې پارټۍ سره خلک کم ولاړي، نو دې ته تاسو په انګلیسي کې سمپل څه ویلی شي؟ دې ته تاسو ویلی شي مینارټي. او مینارټي تاسو دې ته هم ویلی شي چې اوس یو مطلب په پاکستان کې کوم موږ وګورو هندوان هم اوسېږي، سیکان هم اوسېږي، یعنی خو د دې تعداد کم دی، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو مینارټي. انټیریر منسټر د کورنو چارو وزیر. انټیریر منسټر چې کوم دی دا یو وزیري د کورنو چارو وزیرو ته وایي، یعنی د ملک کې چې دننه کوم صورتحالي حالات خرابي څه هم مسله راځي، نو دا ټول د چا کنټرول کې؟ دا د انټیریر منسټر په کنټرول کې. فارن منسټر څه ته وایي؟ دا د بهرنیو چارو وزیري. یعنی تاسو ته ما مخکې ویل چې انټیریر منسټر چې کوم دی په ملک کې چې کوم دننه صورتحالي دا انټیریر منسټر کنټرول کوي. او فارن منسټر چې کوم دی، اوس مثال خبره پرایم منسټر چې کله بهر ځي یونایټډ نیشن ته یا یو ملک ته ځي، نو دا فارن منسټر هم ورسره خامخا ځي. منسټر اف اګریکلچر د کرنې وزیر، یعنی منسټر اف اګریکلچر د کار سي دای کنه چې دته په اګریکلچر کې، یعنی د کرنې په شوبه کې دته ډیر زیات مهارت حاصلي، یعنی دته لا پته لګي چې اوس زمینداران دي، دوی به دا فصلونه په دې ټیم کې کوي، نو دوی له موږ کم داسې فیسیلیټیز یعنی اسانتۍ سهولیات ورکو چې دوی ته پکې مطلب پیدا وشي، نو دې ته موږ ویلی شو منسټر اف اګریکلچر. نشنلیزم څه ته وایي؟ دا ملت پالنې ته وایي. یعنی نن سبا که موږ وګورو نشنلیزم چې کوم دی په دنیا کې ډېر زیات پاور دی، او هر څوک غواړي چې زموږ ملک پیدا وکړي، خپل ملک دپاره پیدا کوي، نو دې ته موږ ویلی شو نشنلیزم. منسټر اف فاینانس د مالی وزیر، یعنی په ملک کې چې کوم د مال حال چې د چا په کنټرول کې، یعنی د دې چې کوم وزیري، نو دې ته تاسو په انګلیسي کې ویلی شئ منسټر اف فاینانس دی، دا کامرس نه دی، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو د مالی وزیر. یعنی خو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې منسټر اف فاینانس څه ته وایي، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ د مال خال چې په کم ملک کې د هغې دپاره چې کم سړی پرایم منسټر ټاکلی، نو دې ته موږ به ویلی شو منسټر اف فاینانس. یعنی د دې ټول ټاکنې د څومره منسټران دي، د دې ټاکنه پرایم منسټر کوي. منسټر اف ایجوکیشن د پوهنې وزیر. یعنی اوس تاسو له بل مثال درکم، تاسو خو به شفقت محمود پیژاندو کله چې بیا کرونا کې چوټیانې ډېرې ورکولې، نو یعنی دا ولې د منسټر اف ایجوکیشن هغه شفقت محمود، یعنی دا د پوهنې وزیرو، دا ځکه وزیرو چې د سره ډېر زیات علم ورسو، یعنی د تعلیم شوبه چې کومه وه، تعلیم چې کومه اداره وه، په دې باندې دا ډېر زیات پوهه و، نو دې د وجې نه چې کومه دی دا شفقت محمودي منسټر اف ایجوکیشن جوړ کړی. کیپیټلیسټ څه ته وایي؟ دا وایي سرمایه دار ته، یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي هلکه موږ یې داسې دومره سرمایه ده، نو دې ته تاسو ویلی شئ کیپیټلیسټ. فاینانس منسټر د خزانې وزیر، یعنی فاینانس منسټر چې کوم دی دته څه وایي په انګلیش کې، په پښتو کې د خزانې وزیر، یعنی د خزانې سره چې څومره تړلې خبرې دا په خزانه باندې ناست دی، دا خلکو له
پیسې ورکوي. اوس مثال خبره په یو ځای کې د اوبو مسله ده، نو دا اډر به فاینانس منسټر ته پاس شي او فاینانس منسټر به هغو دپاره څه روپۍ دوی دپاره ورکي او دوی چې کوم کار هغه به پې روان کړي. ریفرنډم څه ته وایي؟ دا د عوامو نظر ته وایي. یعنی اوس مثال خبره تاسو له ما په هغه کلاس کې مثال درکړو چې کله پاټ هضم کېدله نو څه چل وشو؟ کار دا وشو چې د عوامو نه تپوس وکړی شو چې تاسو مطلب پاټه کې شاملېدل غواړئ او کو تاسو ځان له صوبه جوړېدل غواړئ. نو د عوامو چې بیا څه خوښوي نو هغه وشي، نو دې ته موږ ویل شو ریفرنډم. ملګرو تاسو ته زه خو نصیحت هم کوم چې تاسو هغه کس له اوټ ورکړئ کوم کس چې د خپل ملک سپورټ ډیر کوي، خپل ملک سره ښي او خپل عوامو سره ښي، نو انشاءالله تاسو به بیا په خپل اوټ باندې خفه نه یاستئ او تاسو به یو خوشحاله ژوند تیر کوئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکړئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر ډیر یاد ساتئ. او ملګرو اوټ هغه کس له ورکئ کوم چې خپل ملک سپورټ کوي، کوم چې د غریبو خلکو خیال ساتي، هغه له اوټ خامخا ورکئ.